السلام علیکم مرګرو د مولانا حلیم سید هاشمی صاحب یو بل ښایسته بیان مې تراوړی دی کوم چې د اصحاب فیل قصه ده هغه ورسره واورئ. مولانا حلیم سید هاشمی صاحب دغه بیان واورئ او مخکې ورسره شیر کړئ. د نبی اسلام د پیدایش نه مخکې 50 ورځې یا 55 ورځې هغه واقعه د اصحاب الفیل هم راغلی و. 50 ورځې یا 55 ورځې مخکې واقعه د اصحاب الفیل راغلی و. او واقعه داسې وه کوم چې د یمن گورنر ابرهه د ولیدل چې د تمام دنیا مسلمانان راځي او خړه پړه یو کوټه د کعبه شریف او دغه نګر چاپیره سکی طواف کوي او د عیسایانو د پاره داسې سزا نشته دی په خپل و عیسائی د په یمن کې ډیر یو غټ محل جوړ کو او اعلانونه وکړو وې د خړ په کور نه سغواړي راځي د دینه طواف کوي. د کعبه په مقابله کې په یمن کې د یو بنگلورو وکړو اعلانونه وکړو راځي د دینه څه کوي طواف کوي. چې کله عرب خبر شو کنه نو د عربو په ځل کې خو د کعبه ډیر غټ احترام په جاهلیت کې هم یو سړی لاړو او په دغه کلا کې دن لوی بول وکړو د ابراهیم په کلا کې دن څه وکړو لوی بول وکړو. یو روایت کې راځي چې عرب لاړو خواته ولا ور بلکو هغه ور بیا سیله وړو جو پاغي بنگله ولا کې جو بنگله مکمل وسیزل شو. ابراهیم چې کله دې خبره نه خبر شو ډیر سخت غوسه وروي دا چا وې دا عربو دا کار کړی دی وې د دوی دا کعبه نړو مپرې د ماینه نو مای په دغه وخت کې سره لوی طاقت وو د ځان سره پوجان مرګري کړو د ځان سره اتیان مرګري کړو وی راځي دا ورلننو غټ غټ هاتیان ځان سره روان چې روان کړو. دلته کې د نبی عليه الصلاه والسلام د نیکچو عبد المطلب صاحب د خانه کعبه متولی د خانه کعبه مشر دی وو چابيان به د سره وي د خانه کعبه متولی د مکه کې دا ویلو وی تاسو به مخله نه ورځي بل سې په ما مقابله مکوي او مکه ورته خوشی کوي چیزو د خانه کعبه ته اسم نشو ویلې نو څنګه چې ابراهیم کې تر دن نشو په سارا کې وخان سریدل د مکه د خلکو وخانو کنه نو پاره کې 200 وخان د عبد المطلب سیبو نو د مکه د خلکو هغه وخان ټول اونیول لوټ ماري شروع کو او وخان باندې قبضه ابراهیم ور واچوله چور واچوله او پای کې 200 وخان سو د عبد المطلب سیبو هم هغه مکړو. عبد المطلب سیب را روان شو د خپل اوخانو د تماشې د پاره چې راشي دغه تپوس دی وکي 200 اوخاني ونیولې دي. نو ابراهیم چې کله خبر شو چې د خانه کعبه متولی را روان دي کنه نو ډیر زیات استقبال وکړ د عبد المطلب سیب. وجه دا یو خدا چې عبد المطلب سیب له الله تبارک وتعالى سره عجیب حسن او جمال ورکړ الله ډیر خسته پیدا کړ ډیر خپل و دي. دویم دا چې دک یو دبدبه غونتوا په کوم طرف ته به خلک به په روف کې د یو دبدبه وا ابراهیم چې وکتل چې د قریش مشر را روان دی عبد المطلب د خانه کعبه متولی را روان دی یو حسین او یو جمیل او یو روبدار سړی دی نو ډیر غټ استقبال ورلو ډیر لوی استقبال وکړو. نو په خپل تخ باندې ځان سره کینې نه زکه دای نه برداشت کول چې په تخ سره بل سو کینې خو په خپل په تخ کینې نه استورا کو شو د سره پزمکه کیناست دا ته مناسب ښکارا نه شو چې زه په تخ نه سم او عبد المطلب خته ناسي وې زه په تخ نه کینم خو د سره پس کیناستو دې ځان سره تختونه خجودای نه برداشت کوله خود د سره پزمکه کیناستو خبرې کېدلې ابراهیم نه تپوس کې مشر سره راغلی عبد المطلب سي ورته وي تا زما 200 خان غریب تار کړي زما دی او زما د کوم خان په کوم دي ساروي پکې دي هغه مونږ ته حواله کا هغه مونږ ته سکا حواله کا. دا خبره چې ابراهیم اوریدا حیران شو یزه واستانه ډیر پروف کیوما ما غوښته چې ډیر اوچت سړی ما ته ته ډیر خسړې ښکار دی ډیر اوچتي مرته ته ډیره کمزوري خبره وکړه زه راغلی ما ستاد د پلار نیکو عبادت خانه ورانو ما او ته د هغې تپوس نه کوې دوخانو تپوس کوي خو ته ډېر کمزورې سړی وختلې. نو عبدالمطلب صاحب ورله یو جواب ورکړو. عبدالمطلب صاحب ورته وي د اوخانو مالک زیمه نو ځکه اوخان غواړم د اوخانو مالک زیمه نو ځکه اوخان غواړم او د خانه کعبې چې کوم مالک ته هغه به یې تپوس وکړي د خانه کعبه مالک شته زه د اوخانو مالک اوخان غواړم د خانه کعبه مالک دغه به درنه تپوس وکړي هغه ورته زه زمانه دغه تپوس کوي اوخان دیواله ځه اوخان دیواله اوخان ورته حواله کړو. عبد المطلب سیبی راځي غرونو ته غیر چا پیره وخیږي تماشا کو چې سکی ابراهیم اوخان تیار کړو چې څنګه په خانه کعبه باندې ورتلو حمله کول چې خانه کعبه راتاو کی الله تبارک وتعالى د وړو وړو مرغو لخر راولېګلي
وړو مرغو د توتکر کو لخر الله راولېږل او د هر مرغۍ سره په پنجه کې یو کاڼی دی او چې هغه کاڼی راپرې په سر یې ولګي که نه نو خشاک نه خرشنتې نه جوړ شي. د ابرهه لښکر الله تبا کو په ابابیل سره دی قرآن کې سوره فیل واقع هم راغلی روح صورت ته په دې نوم سره په هغې وړو وړو کاڼو سره د ابرهه لښکر الله څه کو تباه کو خرشنۍ ترې نه جوړ کړو او ابرهه الله پرېښود په هغه مرغۍ کاڼی راتاو نه کو په هغه باندې وړې وړې دانې راوختې وړې وړې دانې راوختې بدن په من شو ټول یو اندام به ترېنه کټ کېدو یو اندام به ترېنه کټ کېدو څښا کېده به هغه به یې ترېنه کټ کاو څښا کېده به هغه به یې ترېنه څه کاو کټ کاو به حتی در دې پورې چې دا سینه یې څښا شوه نو دا وچاودنه دا زړه ترې بار ته راووت دا زړه ترې نه راووت بار ته په دغې حالت باندې هغه مردار شو الله بیا یو تیز باران کې کو هغه ختم کړه بدبو هر څه ختم شو په دغې طریقه باندې الله تبارک وتعالی هغه ختم کړو. دا ټول واقعات د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې راغلي دي.